حضرت عمر رضی الله عنه د اسلام او د کفر عجیبه واقعه ده. څرنګه د اسلام راوړي. یو ورځ را روان ده، خلک ناست دي، د کافرانو سرداران ناست دي، مشران ناست دي، په دې سوچ کې، په دې فکر کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به څرنګه مقتلو، څرنګه به رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل دعوت نه منې کوو. حضرت عمر رضی الله راغی دی مجلس ته. دوی په دې فکر کې، په دې سوچ کې دي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخنیوي سره وکړو. حضرت عمر رضی الله د مجلس ته داخل سویا او ورته ویل خلکو ته چې څه مشوره مو ده، څه اراده مو ده. خلکو ورته ووی یو پیغمبر د صلی الله علیه وسلم یو کس ده، دغه په باره کې موږ سوچ او فکر کوو، ډېرې په تکلیف کړي. خلک اسلام ته رابولي، زموږ بوتان، زموږ اصنام هغه هغو پسې بد ردیایي. حضرت عمر رضی الله عنه توره راواخیستله، وایي اوس به زه ډېر زر د ده سر قلم کم او سر به تاسو ته زه راوړم دې مجلس. حضرت عمر رضی الله روانیږي. د دې نه یو ورځ مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده، اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين. یا الله اسلام ته بری ورکا یو د عمرینو نه، یو عمر ابن الخطاب رضی الله ده، یو عمر ابن هشام ده. الله جل جلاله د حضرت عمر رضی الله په حق دعا قبول کړې ده. حضرت عمر رضی الله روان د قتل په نیت ته، خو اسلام راوړي. حضرت عمر رضی الله روانیږي، ډېر په غوسه ده چې اوس به رسول الله صلی الله علیه وسلم زه قتلومه. روانیږي، روان ده، توره یې په لاس کې ده. یو صحابي سره ملاقات کوي. صحابي ورته فرمایي وایي څه اراده لري، چېرته روان یې ای حضرت عمره؟ حضرت عمر رضی الله ورته وفرمایل وایي زه روان یم د رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل پسې، رسول الله صلی الله علیه وسلم قتلومه. صحابي ورته وفرمایل وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو د تا غوندې انسان نه ده، هغه یو شخصیت ده، یو پیغمبر دی، یو نبی ده، یو قوم لري، یو قبیله لري، خلق لري، امتیان لري، صحابه لري، هغه به تا ختم کی، قتل به کی، تا به قتل کی. حضرت عمر رضی الله ورته فرمایي وایي ته ماته سیاست مه راښیه، ته ماته خبرې مه کوه. هغه صحابي په غوسه سویه، هغه مسلمان وایي، اسلام یې راوړی وایي، پټ مسلمان سوی وایي. صحابي ورته فرمایي وایي ته خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل پسې روان یې. ولاړ څه خپل خور او خپل اوحی حضرت حباب رضی الله عنه هغوی اسلام راوړی دی، هغه ور قتل که، بیا وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم قتلوه. د ده ذهن بدلیږي او روانیږي د خپلې خور کور ته. د خور دروازه ټکوي، په کور کې د قرآن شریف تلاوت کیږي، دروازه ټکیږي، دروازه خلاصیږي، هغه د قرآن صحیفې دي، د قرآن ټکي دي، آیاتونه دي لیکل شوي دي، هغه یې پټ کړو. حضرت عمر رضی الله تعالی دروازه خلاصه کړه. حضرت عمر رضی الله تعالی فرمایل ای خورې اسلام دې راوړی ده؟ خور سور ته فرمایي خور یې ډېر غیرتي ده، ډېره غیرتي بیبي ده. ورته فرمایي ای عمره ته د کوم پلار زوی یې؟ زه د هغه پلار لور یم، لکه څرنګه چې ته غیرتي یې زه هم غیرتي یم. ما قتل کا خو اسلام نه پرېږدم. حضرت عمر رضی الله عنه یوه څپېړه ورکړه په مخ باندې، دومره سخته څپېړه یې ورکړه چې د حضرت بیبي ویني د مخ د حضرت عمر رضی الله په جامو باندې، د حضرت عمر رضی الله په بدن باندې ولګېدله. لیکن بیبي غیرتي بیبي ده. عمر رضی الله ته فرمایي وایي زه اسلام نه پرېږدم. حضرت عمر رضی الله زوړ دلته په دې وخت کې زړه بدل شو. د قرآن دا آیت ویل کېدو یا انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذکري، دا آیت ویل کېدو یا حضرت عمر رضی الله څه فرمایي؟ بیبي ته خور ته فرمایي ای خورې کوم آیتونه دي، کوم قرآن ده، ما ته یې هم راښکاره کړه. حضرت بیبي ورته فرمایي وایي دا داسې قرآن ده، ډېر عظیم الشان قرآن ده، اول به لامبي غسل به کوې، وروسته به دا ته زه حواله کوم. حضرت عمر رضی الله ځي غسل کوي او د قرآن آیتونه ګوري او اسلام د ده وینې ته داخلیږي او روانیږي. خپل خور بیبي ته او خپل اوښي ته حضرت خباب رضی الله ته فرمایي وایي ما بوځئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما ورولئ چې اسلام راوړم. توره یې په لاس کې د روان د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته. صحابه ناست دي، صحابه ډېر پریشانه دي. وایي حضرت عمر راوتلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل پسې. رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل نه کړي، موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کوو. دفاع ته ناست دي، صحابه ناست دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هر کله په حضرت عمر رضی الله باندې نظر ولګېدو یا نو صحابو ته یې وفرمایل وایي لاره پرېږدئ، ما ته یې را پرېږدئ،
زبې مخامخ کېږم د ما د قتل پسې را روان ده که چېرې د ما د قتل اراده کړي زه به دی قتلوم په خپله توره باندې او که چېرې د اسلام اراده کړي زه به دته کلمه وښیم د باندې به کلمه ووایم حضرت عمر رضی الله عنه نږدې سویا رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज پې وکړو ای عمره څه اراده لري حضرت عمر رضی الله فرمایي وایي د اسلام اراده لرم په دې وخت کې حضرت عمر رضی الله اسلام راوړي هر کله چې مسلمانېږي کلمه یایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو په پټه باندې دین کوئ تاسو په پټه باندې اسلام دعوت کوئ راځئ نن په ښکاره باندې د اسلام دعوت شروع راځئ نن په ښکاره باندې د دین خدمت شروع کړو د دې نه بعد بیا حضرت عمر رضی الله برکت سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین خدمت ښکاره شروع کړ مخکې امر داسې ووایه چې د دین خدمت پټ کوئ د حضرت عمر د اسلام نه بعد دا الله جل جلاله امر وکویا الله جل جلاله طرف نه اجازه رااله چې نن نه بعد تاسو د دین خدمت ښکاره کوئ